په کابل ښار کې ښاري بسونو یو ځل بیا د ښاریانو لپاره خپل فعالیتونه پیل کړل. د افغان حکومت چارواکي وایي په ښار کې د ښاري نظم د سمون او د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یو ځل بیا ښاري بسونو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د چارواکو په خبره چې په دې وروستیو کې په ښار کې د نورو موټرو کرایې هم لوړې شوې دي او خلک دومره توان نه لري چې د لوړو کرایو په موټرو کې سفر وکړي. د دوی په خبره له دې وروسته به په ښار کې دغه بسونه په ډیره مناسبه بیه خلک تر خپلو ځایونو رسوي. د ترانسپورت ریاست په ښه کارکردګۍ موږ د کابل ښاریانو دپاره په آرام سفر کول او د دوی د وخت د نه ضایع کېدو په خاطر باندې د سینمای پامیر نه تر میدان یوهی پورې 11 کاسټر د خپل درنو ښاریانو په خدمت کې عرضه کوي. چارواکي زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به په ښار کې ښاري بسونه لا زیات کړي او د کابل ښار اوسیدونکي کولی شي په ډیره کمه بیه او په ښو امکاناتو سفر وکړي. د نورو بسونو سره به د دې کرایي ضرور فرق کوي. دا هم د عوایدو له نظره ښاروالۍ ته فایده کوي او د اقتصادي له نظره عامو ښاریانو ته ډیر فایدهناک. کابل ښاریان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې اوس مهال خلک په هیواد کې له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د تګ راتګ پر مهال د لوړو کرایو د ورکولو توان نه لري. خلک دی اوس له یو ځای نه یو کراچوان راځي 15 روپۍ توان لري، هغه بیچاره مجبور په پښو راځي، په بسو کې نسي راتلی. نو هغسې 15 روپۍ ښاروالي اقل یې کراچوان که یو سړی ډېر مجبوري په 15 روپۍ تر یو ځایه ځان رسولی شي. نو دا خو حتما د خوارو د غریبو د ملت لپاره یو ګټه ده. د دوی په خبره د دې بسونو له بیا فعالیت سره به له یوې خوا په ښار کې ښاري نظم برابر شي او له بلې خوا به حکومت ته د ګټې ترڅنګ خلکو ته هم ګټه زیاتوي. د ښاروالۍ بسونو بیا فعالیت یو نیک کار دی. اوس مهال خلک ډیر غریب دي، د لوړو کرایو د ورکولو توان پکې نشته. 25 یا 30 افغانۍ اوس کرایه شوې ده، کار نشته، تیل قیمته دي، ټول توکي قیمته شوي دي. خو اوس دا کار هم د دولت په ګټه دی او هم د ملت. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې ښاري بسونو فعالیتونه پیل کړي وو، خو تر لنډې مودې وروسته یې بیرته چارې په ټپه ودرېدې. دا ځل افغان حکومت ژمنه کړې چې په ټولو لویو ښارونو کې به د ښاري نظم د ښه والي لپاره ورته بسونه خپل فعالیتونه پیل کړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.